بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ نننۍ ویډیو به په یو نوې ټکنالوژي باندې ده، آرټیفیشل انټیلیجنس ورته وایي. اگر چې د دې ټکنالوژي ډایرکټ څه خطرات، هیزرډز یا ریسک تر اوسه د سیفټي فیلډ ته نه دي راغلي، خو به طور سیفټي پروفیشنل زمونږ کسانو له پکار دي چې کومې نوې ټکنالوژیز راځي او په دنیا کې مشهورېږي، استعمال یې زیاتېږي چې د هغې نه ځان خبروي. آرټیفیشل انټیلیجنس دا یو نوی څیز دی او په دنیا کې نن سبا چې کوم دی د دې ډېر زیاته چرچه ده او استعمال یې ورځ په ورځ باندې سیوا کېږي. دا څنګه چې ځان سره څه اسانیانې راوړي په کار کې، نو دغه شان به چې کوم دی دې سره خپل ځان سره به چې کوم دی دا څه نوې هیزرز او ریسک هم راوړي. آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی مختلفو څیزونو لپاره اول خو په دې ځان پوهېدل پکار دي چې ټولو نه اسان الفاظو کې آرټیفیشل انټیلیجنس څه شی دی، چې دا د ډیټا نه انټیلیجنس راغونډوي. مطلب دا دی چې یو ډېر زیاته غټه ډیټا وي، نو د هغې نه تاسو له د ډیسیژن میکینګ دپاره یا د فیصلې اخیستلو دپاره صحیح معلومات یا د هغې نچوړ تاسو له درکوي. نن سبا د دې استعمال په مختلفو ځایونو کې دی. مثلا بعضې ډېرې غټې کمپنۍ، تاسو به مایکروسافټ 365 یو اورېدلی چې دا یو سافټویر استعمالیږي نن سبا په غټو کمپنیانو کې، نو دې نه تاسو ایمیل او ریپورټونه وغیره جوړولی شي. خو دې نه علاوه دا سافټویر چې کوم دی آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او دا د ورکرانو کارکردګي هم نوټ کوي چې یاره کوم سړی کار کوي، کوم سړی وخت ضایع کوي، کوم سړی تیز دی او یا کوم سړی نه دی تیز. د آرټیفیشل انټیلیجنس کې چې کوم دی براډلی زما په خیال چې دوه قسمه دي. یو خبره خو دا نوټ کړئ چې زه دې ایکسپرټ نه یم، خو به طور سیفټي پروفیشنل چې سیفټي سره دې کومه علاقه ده، نو په هغې باندې څه مختصر غوندې معلومات لرم او تاسو سره شیر کوم. نو د آرټیفیشل انټیلیجنس ما ته چې کوم دوه غټ قسمونه معلوم دي، نو نیرو او براډ آرټیفیشل انټیلیجنس یا اے آی ورته وایي. آرټیفیشل انټیلیجنس ته په شارټ کې اے آی هم وایي. نیرو آرټیفیشل انټیلیجنس یا اے آی صرف یو ټایپ کار کولی شي، لکه مطلب تاسو له یا ریپورټ لیکلی شي یا تصویر جوړولی شي. او براډ آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی تاسو له ډېر زیات کارونه په یو ځای باندې کولی شي. د آرټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره تاسو د ډېر ډیټا نه د هغې نچوړ راویستی شي او د هغه نچوړ په رڼا کې چې کوم دی تاسو فیصلې کولی شئ. سیفټي دپاره د آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم غټ استعمالونه دي، نو هغه یو دا دی چې ریسک اسسمنټس پې کېږي. د دې بعضې ټولز دي چې ریسک اسسمنټ پې کېدی شي. د دې یو سپیشل هیډفونز هم راغلي دي چې هغې کې ریسک د اے آی یا د آرټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره نایس کینسلیشن پکې کېږي. تاسو به مطلب لکه چې کله څوک خبرې کوي یا به اورئ او شور به چې کوم دی نه اورئ او صرف خبرې به اورئ. آرټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره ما تاسو ته څنګه موږ مخکې وویل چې د ستاسو د ورکرانو د کارکردګۍ پته لګي چې یاره څوک ښه کار کوي، څوک لږ کوي، دی د کوالټي څوک یې څونه زر کوي، څونه یې رو کوي. او دې نه علاوه دا چې کوم دی ورکرانو ته کار هم ډایرکټ کولی شي، لکه کار هم ورته ستاسو په ځای ویلی شي. آرټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره چې کوم دی تاسو چې کوم نوي خلک هایر کوئ، د هغې سی ویانو نه تاسو له مدد در کولی شي چې یاره دا سړی ماله ښه دی یا نه دی ښه. چیټ جی پی ټي یو غټ آرټیفیشل انټیلیجنس یو ټول راغلی دی، اے آی ټول. د دې په مدد سره تاسو ایمیل لیکلی شئ، لیټر لیکلی شئ، پریزنټیشنز پې جوړولی شئ، ریپورټس وغیره پې جوړولی شئ. ایچ سی یو کې د آرټیفیشل انټیلیجنس په باره کې څه ریسرچ پراجیکټ شروع کړي دي او یا 3D څنګه چې تاسو لیدلي 3D فلمونو لپاره چې کوم ورچوال ریئلیټي کې لکه تاسو له ټریننګ در کولی شي. مطلب لکه څه ګلاسز غوندې به تاسو اچولي، تاسو هسې فیل کوئ چې زه په سایټ کې بیخي ګرځم. سیمولیټرز کې هم پکارېدی شي. د آرټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره تاسو مختلف هیزرز او ریسک په سایټ باندې چک کولی شئ دې ته راتلو نه بغیر. لکه تاسو به کتلي چې کووډ زمانه کې یو کیمره به استعمالېده او کیمرې به په ایرپورټ کې په خپله چې کوم مسافر ټمپریچر به زیات او کرونا به وه، نو هغه سړی به آیډنټیفای کولو او حکامو ته به یې ښولو. دا د آرټیفیشل انټیلیجنس د استعمال یو مثال کېدی شي. دغه رنګ آرټیفیشل انټیلیجنس په مدد سره تاسو خلک کاونټ کولی هم شئ، هغه ډینسټي هم کولی شي چې یاره په یو ځای کې څومره ډېر زیات خلک دي. څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې مایکروسافټ 365
یو ټول دی چې په افیسونو کې نن سبا ډېر استعمالېږي او دې باندې د ورکرز د دغه پته لګي چې یاره یو سړی څومره افیشینټ دی. دې سره یې مختلف مسلې هم کېدی شي، مطلب دا دی چې آرټیفیشل انټیلیجنس سینسر وغیره. یو استعمال یې دا دی چې مختلفو ځایونو کې سینسر یې ستاسو چې کوم های ریسک ځایونه دي، لکه یو ځای کې غټ ټرانسفارمر لګېدلی دی او هغه ځای کې مطلب دی که کم خلک الاؤډ دي او کم نه دي الاؤډ، نو په اے آی په ټولز په مدد سره تاسو سمارټ اکسس کنټرول هم کولی شئ. د دې مسلې دا کېدی شي چې لکه دې کې څومره زیات اټومیشن وي، دې کې د هیکینګ مسله راتلی شي، د هغې حل بیا سایبر سیکیورټي باندې دی. خو دا چونکې سیفټي سره ډېرې ټچ خبرې نه دي، نو صرف ما ته هم په خپله معلومات کم دي او تاسو له صرف یو ټچ درکول غواړم د دې باره کې. د دې ویډیو مطلب دا و چې کوم نوې ټیکنالوژیز راځي چې تاسو ته مطلب دا دی د هغې نو هاو وشي. د دې چینل ویډیوز تاسو ته نبوش په تیاری کې مدد درکولی شي. اے آی باره کې نور معلومات ایچ سی یو کې اوشا ویب سایټس باندې کتی شئ چې دغه سره ټچ کمې خبرې دي سیفټي سره. دا ویډیو لایک کړئ کم خوښه شوي، دا چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، که څه کمنټ پې کول غواړئ کمنټ پې وکړئ. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.